السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، په دې دنیا کې د انسان ژوند کله کله داسې سخت حالات ته ورشي چې د رزق او د برکت ټولې لارې تړلې ښکاري. هر کار ته لاس اچوي، زیان او تاوان ورسره مل وي. که کاروبار کوي، کاروبار یې د لاسه لاړ شي، نوکري ختمه شي او ډېر تکلیفونو سره مخ وي، اولاد یې نه وي. دې حالات ته په اصطلاح کې بندش ویل کېږي، یعنی د رزق، صحت، اولاد او برکت بندېدل. ځینې خلک وایي بندش هیڅ معنا نه لري، ځکه چې الله جل جلاله کله څه خلاص کړي بل څوک یې بندولو والا نشته. خو دا خبره په پوره سمه نه ده، ځکه چې لږ د زړه رګونه بندېږي. اینه کار پرېږدي، پښتورګي کار پرېږدي. همدغه شانتې رزق او د معاش لاره هم د ځینو سببونو د عمله بندېږي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی بېشکه سړی د خپلې ګناه له عمله رزق نه محرومیږي، نو بندش د بد نظرۍ، حسد، کینه، جادو یا د جناتو د اثر له عمله منځ ته رامخې ته کېږي. همدغه رنګ که انسان د خوراک څښاک باندې بسم الله ونه وایي، شیطان د هغه په خوراک کې شریک شي. دا هم د رزق د برکت د بندېدلو سبب ګرځي. او دا ناپوهه خبره ده چې وایو هیڅ هم نشته. خو الله جل جلاله رحمت کړی دی چې د قرآن کریم هغه آیات راښایي موږ ته چې بند شوې دروازې هم هغه خلاصوي. دا آیات د سورې فاطر آیات دی. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. الله خلقو ته کومه رحمت خلاص کړي، د هغې هیڅ قسمه څوک بندونکی نشته. دلته رحمت کې باران، رزق، اولاد، صحت، علم، دولت او هر ډول نعمت شامل دی. لکه څنګه چې مفسرینو ابن کثیر رحمت الله علیه تعریف کړی دی، یعنی که الله جل جلاله یو دروازه پرانیزي څوک نشته چې وی تړي، که یو لاره بند کړي څوک نشته چې هغه خلاص کړي. که ستاسو د رزق دروازې بندې شوي وي، ستاسو د دې آیات په طاقت سره د الله جل جلاله رحمت را بللی شي او د الله جل جلاله په رحمت سره خپلې مسلې حل کولی شي. دا آیات دومره قوي دی که تاسو په همیشه سره ولولئ، هیڅ ډول جادو، حسد یا بد نظر نو ستاسو د رزق بندي دروازې به کلاو کړي. د دې آیات تلاوت طریقه ډیره آسانه او مؤثره ده. اول 80 ځل دا آیات ولولئ. دویم دا په 11 ورځو کې هر وخت ولولئ. د ټول نه غوره دا ده د هر فرض مانځه نه وروسته یې ولولئ. دریم د 11 ورځو په موده کې ټوټل 180 ځلې تلاوت کوئ. که په هر ورځ کې 15-16 ځلې ولوستی شي نو پوره به شي. څلورم د تلاوت نه وروسته لاسونه پورته کړئ او د الله جل جلاله نه د خپل رزق د خلاصېدلو دعا وغواړئ. انشاءالله تاسو بیا وګورئ چې بند شوې دروازې یو بل پسې مسلسل به انشاءالله کلابېږي. یو مهم شرط دا دی چې تاسو خپل تعلق د الله جل جلاله سره مضبوط کړئ، حلال رزق وګټئ، حرامو ډوډۍ نه ځان وساتئ او له خلکو سره د ظلم، حسد د دې نه توبه وباسئ. که چېرې ستاسو رزق کې بندش، جادو یا بد نظر وي، دا آیات سره یوځای معوذتین یعنی سورې فلق او سورې ناس او آیات الکرسی هم ولولئ. او بل تجربه شوی عمل دا دی ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. په پیو یا په اوبو سره 11 ځلې پې ووایئ او بیا هغه اوبه او پی وڅښئ. د رزق د برکت لپاره ډیر ګټور دی. کله چې انسان دا آیات پوره په ایمان سره تلاوت کړي په هغې باندې هیڅ ډول بندش کار به ونه کړي. د دې آیات تلاوت له برکتونو نه یو دا دی چې انسان د کومو کارونو نه بیزاره وي او پریشانه وي، د هغې نه به دی خلاصې بیا مومي، ځکه چې دی پوهیږي الله جل جلاله هغه د د رزق ضامن دی. الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي په اسمان کې ستاسو رزق دی او د هغې څخه ما ستاسو سره وعده کړې ده، نو تاسو الله جل جلاله ته مخ کړئ
او د دې آیات په طاقت سره خپل بندې دروازې کلاو کړئ او یقین وکړئ چې هیڅوک د الله جل جلاله د رحمت بندونکي نشته. دا ډیر مؤثر او تجربه شوی عمل دی. ان شاء الله ستاسو ټول مشکلات پریشانی د رزق هر قسمه بندش الله جل جلاله په فضل سره هغه به حل شي. په دې سره